که چیرې 2026 کال کې یعنی دغه سږ تاسې غواړئ چې اسناد ترلاسه کړئ، قبولیانې واخلئ، نو 15 شیان زه تاسو ته وایم هغه چې ترسره نه کړئ نو 2026 کې ستاسې د قبولۍ چانس یعنی تاسو فکر وکړئ چې 10% بني. که دا 15 شیان ولرئ چې زه اوس تاسو ته وایم نو ستاسې مطمئن اوسئ چې ستاسې قبولۍ چانس به 90% وي. هغه کوم شیان دي؟ پاسپورټ باید د افغانستان ولري. دا نور نه کېږي چې لاره کې رانه ورک شو، ما سره کاپي شته، اصل شته، نه 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 نه، باید د افغانستان پاسپورټ ولري. یو. دویم، د افغانستان تذکره، هغه تذکرې نه چې کچالو ټاپه دې پې وهلي، فلانی ما ته ولېږو، دا قاچاقبر و هغه قاچاقبر و، یا په افغانستان کې کمیشن کار تا ته جوړ کړی واسطه، نه 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 نه، اصلي تذکره چې په ثبت احوال نفوس کې دی باید ثبت او ورسره کاغذي او الکترونیک تذکره، دا دواړه ضروری دي. ستاسې پاسپورټ او ستاسې الکترونیکی تذکره باید ستاسې د کاغذي تذکرې په رویت اخیستل شوي. دا درې واړه تاسو ته ضروري شو. څلورم موضوع راځي ستاسو د کیس په هکله باندې. خپل سن به ګورئ، کیس به ورکوئ. سن د دی 18 کالو خبرې دې کړي دي چې زما فلان کار کړی او ما بستان کار کړی دی، نه، د سن په اساس واقعي کیسونه به وړاندې کوئ. 18 کلن نشي کولی چې بیا سیاسي کیس هلته وړاندې کړي چې ما ته د فلاني د خوا نه دا مشکلات او ما په حکومت کې دا کړي دي، آخر بیا چې پوښتنه کوي سن دې څو دی، ولا زه خو 14 کلن یم، 90% چې زیر سی هغه چې ورته وایي که نه چې 30 کلن یم وایي زه زیر سن یم. دا شیان به نور نه کوي چې ستاسو سن کې بیا تفاوتونه راشي او بیا تذکره او پاسپورټ دې ورسره مطابقت ونه کړي. بیا چې دا ثابت نه شو چې ته افغان نه، نو ته د افغاني یعنی د یو افغان په حیث ته نشي کولی چې دلته بیا پناهندګي ورکړي. او تاسو پوهیږئ چې افغانانو ته د پناهندګۍ چانسونه بې نهایت زیات دي د شته مشکلاتو له وجې نه چې په هیواد کې راغلي دي. او 15مه موضوع چې تاسې هغه ارایه کوئ، خپل انټرویوګانو کې به ډېر متوجه اوسئ. انټرویو کې 2-3 وارې تاسې باید تکرار نه کړئ، دغه غلطیان هم تکرار نه کړئ، لکه کیسونه تبدیل نه کړئ. هدف مې دا دی یو ورځ یو کیس ورکوئ، بله ورځ بل کیس ورکوئ، بله ورځ بل کیس ورکوئ، یو هیواد نه چې لاړئ یو کیس ورکوئ، بل هیواد ته چې لاړئ بل کیس ورکوئ. دا کارونه به نه کوئ چې بیا هېڅکله به تاسې قبولي نشئ اخیستلی. نو خلاصه یې تاسو ته وایم که چیرې غواړئ 2026 کې قبولي ولرئ، دا 15 شیان باید ترسره کړئ. پاسپورټ ولرئ، تذکره ولرئ او کاغذي او الکترونیکي دواړه تذکرې. خپل کیس به نه تبدیلوئ چې دا کیس او 2-3 ځایو کې تبدیل کړئ. او بل په انټرویو کې باید تاسې ډېر زیات هغه خپل واقعي اسناد باید ارایه کړئ. او د دې ترڅنګ کوم موضوعات چې ما په دې ویډیو کې ټول تاسو سره شریکه هغه په نظر کې ولرئ. بیا هم که چیرې تاسې کوم سوال لرئ او یا په دې موضوع نه یې پوه شوئ، کولی شئ چې ما ته یې په کومنټ کې ولیکئ. هر کله چې ما وخت درلوده، زما دغه ټیک ټاک او دغه فیسبوک چې زموږ په بایو کې ده یا یوټیوب، دا ټول دا زما خپل لاس کې نه دي چې زه هره ورځ راشم هغه استفاده کوم او تاسو ته میسجونه ولیکم چې تاسو ته سوء تفاهم نشي. دا د موږ د دفتر همکارانو سره دي او ما سره هم په دغه موبایل کې مې شته، خو زه هر وخت ورته ګټه نشم اخیستلی، استفاده کوی نشم، ځکه زه خپل ډېرې قضیې لرم چې هغه باید عملي ترسره کړم او خپل ماکلینو ته رسیدګي وکړم. نو ولې هفته کې 1 وارې 2 وارې زه حتما ګورم او کله چې موضوع مهمي او سوالونه هم شتون ولري په هماغه مشخصه ویډیو کې لکه دا اوس زه هغوی ته بیا جواب ورکوم. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم او کوشش وکړئ چې 2026 کې ډېر مستند او مستدل مخکې لاړ شئ. او دې پلو اپلو دا موضوعات نور دلته نه قبلیږي او دې ته ډېر زیات توجه وکړئ چې فلانی صاحب داسې اسناد ورکړي وو، بستانی صاحب داسې اسناد ورکړي وو، هغوی قبول شول، اوس به موږ هم کېږو. زه 20 کاله مخکې راغلم، دا کیس مې ورکړه، زه قبول شوم، ته هم دا شی ورکړه. دا فضولیات، دا چټیات، دغه مزخرفاتو باندې مخکې لاړ نه شئ. خپل اسناد، خپل ډاکومنټس او خپل اصلي کیس ورکړئ. ټولو ته ښه چانس غواړم او هیله لرم د هغې په ورځې په هیله چې هیڅ افغان د نور پناهنده نشي، هیڅ افغان د نور مهاجر نشي، هیڅ افغان د نور په دې لارو کې در په در او خاورو په سر دې نشي. الله په امان.